هغه غم چې له مداره له وتو وروسته بیا راوګرځېد، خو دا ځل یې د رڼا وړانګې تتې ښکاري. مجیب ځدراڼ له 14 میاشتني ځنډ وروسته یو ځل بیا نړیوال کرکټ ته راوګرځېد، خو د پوهاني قوت کمرنګۍ افغان کرکټ څارونکي خواشیني کړي دي. د مجیب وسلې توپچونې په اړه د افغان کرکټ څارونکو خبرګونونه څه دي؟ جزئیات همدلته وګورئ. وینکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د افغان کرکټ لوبډلې ورو توپچوونکی مجیب ځدراڼ چې د افغان لوبډلې په بریا کې له راشد خان وروسته دوهم رغنده رول لوبوه، له 14 میاشتني ځنډ وروسته یو ځل بیا نړیوال کرکټ ته راوګرځېد او له زیمبابوې سره یې په تېرو 2 لوبو کې 2 لوبغاړي وسوځول. اوس د پخوا په شان نه دی او هغه ویریشن چې پخوا لره ډېر کم پکې لیدل کېږي. د هیواد نمتو کرکټ څارونکی او د کورني کرکټ پوهانی لوبغاړی هارون سحاق د ښاغلي مجیب ځدراڼ په تړاو په خپله فیسبوک په اړه دا لیکنه کړې ده. ښاغلي سحاق لیکلي دي: هغه چې موږ ورته ډېر په تمه وو، نن یې له ډېر وخت وروسته خپله لومړی ویکټ واخیسته. که تاسې فکر کړی وي د مجیب څخه ځینې توپونه له لاین څخه بهر کیږي یا ترې خرابېږي، دا د ډېر وخت کرکټ نه کولو وجه ده. انشاءالله چې څو لوبې نورې هم وکړي بېرته به هماغه ویکټ ټیکر شي او ډېرو توپوهونکو ته به سرخوږی جوړ شي. ما ته د مجیب توپچونه ډېر خوند راکوي، ډېر په ښه طریقې سره او ښه سټایل سره توپچونه کوي. مجیب ځوان انرژي ده او حتمي به پرې څه ناڅه ذهني فشار هم موجود وي چې هیوادوال ترې خفه دي. خو دته باید وویل شي چې هغه خبرې د نور له ذهن وباسي او یوازې دې باید په خپل لوبي ژوند تمرکز وکړي. مخته یې ډېره اوږده لاره پرته ده او کوښښ دې وکړي چې هر څه ژر د خپلې لارې ته یو ځل بیا ځان برابر کړي. تاسې په دې اړه څه ویل لرئ؟ کمنټ کې ولیکئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.